قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء. آيات المولى تدفعني نحو العليا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. دولسم درس ترا ورسیدو. په دولسم درس کې سم مختصر غوندې د حمزه په قواعدو کې بحث شوی. د حمزه یا د حمزه په قواعدو کې ډیر زیات تفصیل پروت ده، بالخصوص د عربي ژبې په اساسي قواعدو کې داخل ده. خو چون دلته د علم التجوید په صنف کې زیاتر هغه غرونه اشتراک لري چې هغه په عربي ژبه ډیر مهارت نه لري. ډیر زیات مختصر خبره دلته شوې ده چې دوه قواعد د حمزه دوه قاعدې معرفي کړي دي او خلاص. حتی حمزه هم نه ده معرفي کړي چې حمزه په څو قسمه څو حالات لري. موږ تاسو مخکې لوستي وو چې حمزه دوه قسمونه، یو ته قطعي ویل کېږي او بل ته وصلي ویل کېږي. وصلي حمزه هغه حمزه وا چې په وصل کې ختمیږي، او قطعي حمزه هغه حمزه وا چې په یو حال کې هم نه ختمیږي. دا تعریف. بیا د حمزه حالتونه وو: تحقیق، تسهیل، ابدال، حذف او ابدال واجب. کم ځای کې به تحقیق کی، کم ځای کې به تسهیل کی، کم ځای کې ابدال کی او کم ځای کې به ابدال واجب کیږي. نو هغه تفصیل ته ذکر شوی ده. د همدا خبره کوي چې د حمزه قاعدې اکثره د عربي ژبې پورې تړلې دي. یعنی دا څوک چې په عربي کې، په عربي قواعدو کې، په عربي ګرامر کې مهارت ونه لري، نو د حمزه په قواعدو باندې د هغې سره ډېره نه خلاصېږي، ذهن کې خبره نه غورځېږي. هم د دې وجې نه وایي موږ دلته دې خبرې ته ډېر زیات هغه نه ده ورکړی. د دې کبله دلته صرف دوه قاعدې معرفي شوي دي چې هغه قرآن کریم کې ورته ضرورت ده د هر قاري دپاره چې دغه دوو کلمو کې چې کوم حمزهګانې راغلي دا باید څه رقم وویل شي. نور د حمزه د قواعدو نه راتېر شوی دی. اولنۍ قاعده ده، دی وایي چې د 40مې سپارې په آخره کې یو آیات راغلی ده چې په هغې کې یوه کلمه ده اعجمیون. د دې کلمې دوهمه حمزه لږه نرمه تلفظ کول پکار دي، لږ نرمه لوستل پکار دي. دغه نرم تلفظ کول یا نرمه لوستل یا دغه نرمول دې ته چې دی نو د علمي قرآت استادانو دې ته تسهیل کلمه کارولی ده چې دې کې به تسهیل کیږي. یو تحقیق ده، یو ابدال ده او یو تسهیل ده. تحقیق ویل کیږي بغیر د رد و بدل نه، حمزه په خپل اصلي شکل باندې باقی پاتې کېدل. ابدال ویل کیږي چې حمزه په الف باندې بدلول. صحیح شو؟ لکه آمنه چې موږ ویو، موږ قاعده کې ویل دا په اصل کې امنه و. دغه دوهمه ساکنه حمزه، دوهمه ساکنه حمزه د اولنی حمزه د حرکت مطابق په حرف مد باندې بدلی. کچیرې په اولنی حمزه باندې زبر وو، د دویمه حمزه نه الف جوړیږي لکه آمنه کې چې جوړ شوی. کچیرې په اولنی حمزه باندې پیش وو، د دویمه حمزه نه به واو جوړیږي. اوتو دا اصل کې حمزه وه، نو هغې نه اوتو جوړ شو. او کچیرې په اولنی حمزه باندې زیر وو، د دویمه حمزه نه به څه جوړیږي؟ یا به جوړیږي. ایمانا دا حمزه وه، نو دا حمزه د اول حمزه د زیر ته په کتو باندې دا ایمانا شو. نو دلته د حروف مده چې راغلي دي دا د حمزه په بدل کې راغلي دي. موږ تاسو دغه تیر امتحان کې دا خبره کړو چې
مد بدل خبرم کړې و کنه مد بدل نو د مد بدل وایي دی هم دی ته چې دلته حرف مد اصلي نه وي حرف مد د چا په بدل کې راغلی وي د حمزه په بدل کې راغلی وي بعض ملګرو مختلف تعبیرات لیکلي وو نو بعضو صحیح لیکلي وو نور تعبیرات لکه چا لیکلي مد بدل دی ته وایي چې دوه زبر تنوین په الف بدل شي هغه مد بدل نه و هغه هلته تنوین عوض شوی و نو هغې ته موږ د عوض ویلی مد بدل دی ته ویلی که چې حرف مده د حمزه په بدل کې راشي یا بعضو داسې لیکلي وو چې حرف مده نه مخکې حمزه وي دا هم ځینو لیکلي وو حمزه خو به وي نو د حمزه د وجې نه خو دې ته مد بدل ونه ویل شو که نه حمزه خو په بل ځای کې هم مخې ته راتلی شي دلته چې بدل د کوم ټکي ته ویل شو هغه دا و چې حرف مد دلته اصلي نه ده حرف مد د حمزه په بدل کې راغله صحیح ده چې مخکې به حمزه وي نو قانون موږ ذکر کړی و چې دوه حمزه وي اولنۍ حمزه چې دی نو قطعي دویمه حمزه ساکن مکسور ساکن صحیح شو دغه ساکنه حمزه به د اولنۍ حمزه کول خو ختمولی نه شي او قطعي ده قطعي نه ختمیږي صحیح ده که نه دغه دویمه حمزه به ختمیږي څنګه به ختمه څه شی به ترېنه جوړی د اول حمزه د حرکت ته په کتو به حرف مد ترېنه جوړی د اول حمزه حرکت ته په کتو به حرف مد جوړی که زبر و الف به ترې ورته جوړی ځکه د الف نه مخکې زبر راشي نو مده به ترېنه جوړېږي که نه او که زیر نو یا به ترېنه جوړی او که پیش نو واو به ترېنه جوړی نو تحقیق ابدال تحقیق کې په خپل حال پاتې کېږي ابدال کې مکمل د منځه ځي او په تسهیل کې نه تحقیق غوندې مکمل په خپل حال پاتې کېږي نه ابدال غوندې مکمل د منځه ځي بلکې تسهیل پکې کېږي ویلی کېږي خو نه تحقیق او نه ابدال مثلا دغه کلمه ده اعجمی اعجمی نو دلته څه وشو اوس تحقیق وشو او که دلته زه ابدال وکم نو باید دا اولنۍ حمزه باید څه ده زبر ده د دوی حمزه نه باید څه جوړ کم الف باید جوړ شم نو دا څنګه شي اعجمی صحیح شو ځکه الف څه شو ختم شو ابدال شو کنه خو دلته وایي تسهیل پکار ده ابدال هم نه ده پکار تسهیل هم نه ده پکار یعنی اعجمین هم درست نه ده اعجمین هم درست نه ده بلکې دا دوهمه حمزه نرمول پکار دي نه پورا الف نه پورا حمزه اوس که حمزه ویو اعجمیون شو که الف ویو اعجمیون شو څنګه به ویو اوس دویمه حمزه به ښکاره اوله حمزه دوهمه حمزه باید نرمه ګول مول غوندې به کې او ځان به ترېنه خلاص کې صحیح شو اعجمیون نه ګوره نه صحیح شو نه بلکې اعجمی اعجمی واضحه ده دې ته ویل کېږي چې تسهیل دوهمه قاعده کې ذکر کېږي د سورة حجرات په دوهم رکوع کې یوه کلمه راغلې ده بئس الاسم الفسوق نو دا داسې تلفظ کول پکار دي چې د بئسا په سین باندې باید زور تلفظ شي بئسا سین باید څه ولري زبر باید ولري خو له وروستني کوم حرف سره مه یو ځای کوه یعنې موږ اکثر بئسل یعنې سین سره مه تړه لام سره بئسه جدا ووایه بئسل مه وایه صحیح شو سین باندې زبر ووایه خو ما بعد سره مه وصلوه سین باندې زبر ووایه خو ما بعد سره مه وصلوه مه یو ځای کوه بیا د دې وروسته چې کوم لام لیکل شوی صحیح شو هغې ته به هم زیر ورکړي ځینې خر بئسل اسم الفسوق وایي صحیح شو دلته تا ته وایي چې بئسا سین باندې زبر ووایه لام سره مه یو ځای کوه او اخوا ته چې کوم حمزه راغلی د هغه ته زبر مه ورکوه بلکې زیر ورکه صحیح شو نو هغه سره به څه ورکړي هغه ته به زیر ورکوه د ما بعد سین سره یو ځای کړه
هغه هلته مابعد سین سره اولنی سین د لام سره مه یو ځای کوه خو دوهمه حمزه د سین سره څه شی کا زیر ورکولو سره یو ځای کا راتلونکي کلمې سره یو ځای کا لنډه دا چې اسم بعد لام څخه مخکې او وروسته چې دوه حمزه راغلی دي مخکې او وروسته چې دوه حمزه راغلی دي دوه الف په شکل لیکل شوی دغه بالکل متلفظ کوه نو د کلمه به جوړه شي بئس الاسم الفسوق نه بئس اسم الفسوق لام ته بس ورکې زیر ورکې نو بئس الاسم الفسوق بشي صحیح شو نو دلته همدا خبره کوي که اوس موږ بئسل بیا غلط راځي بئسل دلته وویل که سین به د لام سره نه یو ځای کوي دې عبارت هم فکر بیا واورئ ګوره ښه بئسه په سین باندې به زور ووایې نو څنګه به شي بئسه خو وروستی کلمې سره به یې نه یو ځای کوي د سین نه وروسته کم توری ده لام سره به یې نه یو ځای کوي بئسل به نه وایې څنګه به وایې بئسه به وایې د دې نه وروسته چې کوم لام لیکل شوی دی هغه ته به زیر ورکړي لام ته به زیر ورکړي خو دغه زیر به چا سره یو ځای کړي سین سره به یو ځای کړي نو بئس الاسم الفسوق دا به صحیح تلفظ شي بئس الاسم الفسوق نو د لام نه مخکې او وروسته چې وایي کوم حمزه او الفونه لیکل شوي د باندې به تلفظ نه کوي دلته ګوره دغه بئس الاسم راځي که نه دغه به هم نه وایي او هلته چې لام کې مخکې چې کوم یعنې د لام نه مخکې او وروسته که تاسو فکر کوئ الفونه لیکل شوي دي شته که نه دغه باندې به تلفظ نه کوي صحیح شو نو صحیح تلفظ به شي بئس الاسم الفسوق بئس الاسم الفسوق بئس الاسم الفسوق هم صحیح نه ده بئس اسم الفسوق هم صحیح نه ده بئس الاسم الفسوق به د دې کلمې صحیح تلفظ وي د همدې په قاعده کې هم دومره صرف هم دومره اکتفا کړې ده وایي دغه دوه کلمې درنه خطا نه شي او نور حمزه کې وایي ډېر زیات تفصیلات موجود دي او دغه تفصیلات چې دی نو زیات تعلق د عربي د ژبې سره لري د عربي د ګرامر سره لري نو هغه چې وایي کله له خیره سره هلته ورسېدلې نو بیا به یې زده کوي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین